په 8 مارچ 2022 کې مخالفینو ګوندونو د عمران خان خلاف په کومې اسمبلۍ کې تحریک وچلولو چې د هغه حکومت د عدم تشدد په ذریعه لري. هغه په خان د خراب حکومت کوون، د مخالفینو سیاسي مجرمان کوون، د معیشت خرابون او د بهرني پالیسانو غلطو استعمالولو الزام ولګو. د خان دا ویناوه چې دا ټول الزامات دروغ دي او د هغه د حکومت په لرکولو کې د امریکې لاس دی. خان اوی چې هغه یو ډیپلوماټیک کیبل لري چې په هغې کې ورته د امریکې لخوا ښکاره د مکې ورکړې شوي. دې دپاره چې هغه د اپیس نه لرکړي. او هغه په دې کیبل کې نور ویلي و چې که د پاکستان اسټبلشمنټ خان لرکړي نو پاکستان به معاف کړي شي. د امریکا د خان روس ته تک خوښ نشو او دا یې وایي چې خان د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ ته نقصان رسوي. په اګست 2023 کې انټرسیټ د هغې کیبل یوه کاپي پبلش کړه په کمې کې چې ویلي شوي و چې دا د فوج د یو ناراضه غړي د طرف نه ده. د یو نیم کال نه واخله د پاکستان په سیاست کې د سایپر کیس خبرونو ډیر زور نیولې، په کمې کې چې دا ویلي شوي چې د عمران خان په لرکولو کې د امریکې د حکومت لاس دی. تیره میاشت انټرسپټ د کیبل کمې ته چې سایپر هم ویل کېږي مواد شایع کړل او دا پکې لیکلی شوي چې د امریکې حکومت د عمران د لرکولو کوشش کوي ځکه چې هغه د یوکرین په مسله غلی پاتې شو او د روس ملګرتیا یې وکړه. د دې د شایع کېدو نه وروسته د پاکستان او د امریکې حکومت د دې موادو رد وکړو او د منلو ته تیار نه و چې په دې کیس کې د دوی لاس دی. د پاکستان حکومت زر په دې مسله سوالونه شروع کړه او دا یې ویل چې دا مواد څه بنیاد نه لري. بلاول بهټو ویل چې هر څوک کولی شي چې د کاغذ په یوې توکړه د ځان نه لیکل وکړي. دې نه علاوه نورې په خان د الزام ولګو چې دی د ملک د نه معلومات بهر ته راښکاره کوي. دې نه وروسته ولسمشر شهباز شریف میډیا ته ویل چې دا معلومات لیک کول یو غټ جرم دی او دا یې ونه ویل چې د کیبل مواد رښتیا دي او که دروغ. خو بیا یو څو ورځې وروسته هغه د دې موادو تصدیق وکړو او میډیا ته یې ویل چې د عمران خان سره دا کیبل و خو هغه وی چې ما ورکړی دی. شریف چې کله حکومت خیال ساتونکي ولسمشر ته وسپارو نو ویل اوس دا مواد په ویب سایټ خپرول شوي دي. نه بلاول او نه شهباز شریف څه ثبوت ورکو چې عمران خان په معلوماتو خورولو کې ملوث دی. یوه میاشت د تحقیق کوون نه وروسته د چهارشنبې په ورځ د پاکستان فوج په عمران خان د دې ډاکومنټس غلط استعمالولو چارجز ولګول. د ډاکومنټس د رښتیا ثابتولو باوجود شریف اویل چې امریکا دا کیبل استعمالوي ځکه چې خان د روس او یوکرین په مسلې ډیر غلی پاتې شو. امریکا پاکستان ته د یوازې کوون د مکې راکړه. که د عمران خان حکومت باقی پاتې شو پاکستان به په نړۍ کې یوازې شي. په بل لاس باندې امریکایي حکومت د دې دعوی رد کوي او وایي چې د پاکستان په سیاست کې څه مداخلت نه کوي او دا نه غواړي چې د پاکستان ولسمشر په خپله وټاکي.